السلام علیکم دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د اویس قاتلان ونیول شول. د هغه قاتلان نږدې خپلوان دي چې یو یې د خور خاوند او د تره زوی هم په دې قتل کې ملوث او شریک دي. قاتلانو په خپل بیان کې څه ویلي دي او ولې قتل وکړو او څه دښمني ورسره لرله، ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو به هم په دې حقیقت باندې خبر شئ. قدرمنو، د اویس د دردونکي مرګ نه به تاسو ټول خبر یې چې په څومره بې دردۍ سره وژل شوی و او بیا د هغه قاتلان بالکل ورک او هیڅ پته یې نه لګېده چې دغه کار چا کړی. خو اخر د چارسدي پولیسو هم دا کامیابي حاصله کړه او د اویس قاتلان یې نن ونیول. قاتلانو خپل جرم هم منلی دی او ویلي دي چې بالکل موږ دا کار کړی دی او دا کار یې د غیرت په نوم باندې کړی دی. قاتلانو کې د اویس د خور خاوند او د تره زوی هم شامل دي. رپورټ کې ویل شوي دي چې د قاتلانو نامې عابدین، اسد او الیاس دي چې اویس یې په ډیره بې دردۍ سره وژلی دی. تر اوسه پورې دا معلومات ښکاره شوي نه دي چې اویس یې د کومې جینۍ په کیس کې وژلی دی. خو د قاتلانو بیان یې چې کله مخې ته راشي او مکمل تفصیل وړاندې شي نو بیا به خبره ښکاره شي چې اصلي حقیقت څه و. خو د کور خلک چې چا سره داسې کار کوي نو د نور چا نه به سړی څه ګیله وکړي. نن سبا خو په هیڅ چا باندې هم اعتبار پاتې نه شو. امید لرم چې د اویس کورنۍ ته پوره انصاف ورکړل شي او کوم ظلم چې هغه سره شوی دی او بې ګناه وژل شوی دی، حکومت له پکار دی چې هغې کې پوره انصاف وکړل شي. قدرمنو، د اویس باره کې دا خبر همدومره و. که تاسو د نورو معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.